Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir Official. This is me, Muhammad Amir, your teacher and your mentor. نننۍ زمونږ د سی پلس پلس لیکچر نمبر 2 چې کوم دی هغه ریکارډ کیږي. په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته د پروګرامینګ لینګویج چې کوم دی الریډي هم پرون په کلاس کې ویلو چې پروګرامینګ لینګویج څه ته وایي. نن موږ د پروګرامینګ لینګویج ټایپس ډسکس کوو چې پروګرامینګ لینګویج زموږ څومره ټایپس دي هغې باره کې خبره کوو، او بیا چې کوم دی موږ د ټرانسلیټر په باره کې هم خبره کوو چې ټرانسلیټر څه دي. ګوره تاسو به وایئ چې یار دا څه قیسې مال ته کوي که نه، لکه دا خو موږ سی پلس پلس کورس وایو نو پکار ده چې ډایرکټ موږ سی پلس پلس چې کوم دی د هغې پروګرامینګ سټارټ کړو. نو ګوره د هر سیز چې کوم دی که نه خپله یو پاتوی، یو پراپر پاتوی، دا هر څه زه تاسو ځکه یم چې ما باندې په خپله تېرې شوي دي. موږ ته چې کوم سی پلس پلس پړاو شوی دی نو د دې خبرو دا مطلب څوک چاته اول نه وایي، خو مطلب د پروګرامینګ نه ډایرکټ سټارټ علي. زه تاسو بیخي زما د ټیچینګ سټایل ډېر زیات ډفرنس دی. صحیح ده، زه چې په کوم طریقه تاسو ته ټیچینګ ښیم نو هغه به داسې طریقې چې په هغې به تاسو 100% په ګارنټۍ سره زه تاسو پوهه کوم. صحیح ده، د هغې دپاره به زه تاسو ډایرکټ په سی پلس پلس نه ور دننه کوم. د هغې دپاره چې کوم سټیپس دي چې ستاسو ذهن سازي وشي، چې تاسو بیخي مایند کلیر شي چې یار د پروګرامینګ څه ته وایي، د پروګرامینګ موږ ولیکو. صحیح ده، او د پروګرامینګ څنګه داسې د سیسټم چې کوم دی دا کېږي او دا ټول اپلیکیشن جوړېږي. نو دا مکمل یو سټیپ بای سټیپ تاسو په دې پوره پروسس پوه کوم چې دا لینګویج اصل کې څنګه د کمپیوټر کار څنګه کوي. صحیح ده، نو بیا تاسو د لینګویج ته راولم چې تاسو بیخي په ذهن کې د دغه چې کوم دی داسې ټاپه پرې ولګوم، داسې مهر پرې ولګي چې ستاسو دا کلاسز بیا چېرته هم نه هېرېږي او ستاسو دا کنسپټ بیخي زه کلیر کړم. ګوره دا کلاسز چې کوم دي که نه باچا، دا کلاسز زه ریکارډ کوم نو په دې ځای ډېر زیات ګوره ته تاسو ته لیکل زر مختلف دغه نه رالم که نه سورسز د مکمل یو مین فل فارم تاسو ته جوړوم. نو پکار ده چې تاسو چې کوم دی چینل سبسکرایب کوئ، ځکه چې ستاسو ځان دپاره ما دپاره نه، چې مطلب تاسو که غواړئ چې سی پلس پلس زده کړم، که نه غواړئ نو وټ ایور هغه بیا څه میټر نه کوي. صحیح ده، ښه اوس چې کوم دی که نه، که تاسو پریویس کلاس نه یې کتلی، ننني کلاس سټارټولو نه مخکې اول تاسو هغه وګورئ. په آی بټن کې بره تاسو ته په ګوره پر سکرین یو آی بټن ښکاري، دا به تاسو ته راشي، په دغې باندې کلیک کړئ. اولنی زموږ اولنی کلاس وګورئ، فسټ کلاس چې کوم د سی پلس پلس لیکچر نمبر 1 و. صحیح ده، په هغې کې موږ خبره کړې وه په لینګویج باندې، پروګرامینګ لینګویج، کمپیوټر لینګویج باندې ښه پوره ډیټیل باندې داسې نور ټاپکس وو، په هغې موږ په ډیټیل خبرې کړې وه. نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه هم په پروګرامینګ لینګویج، دا الریډي ما په پریویس لیکچر کې ډسکس کړی، اوس یې ته بیا شارټلی ډسکس کوم. ګوره پروګرامینګ لینګویج څه ته وایي، سی پلس پلس موږ وایو دا زموږ سره پروګرامینګ لینګویج دی. پروګرامینګ لینګویج مطلب موږ پروګرام لیکو. هر لینګویج دی چې هغه که سی پلس پلس دی، که هغه فایتان دی، که هغه پی ایچ پی دی، که هغه جاوا ده، که جاوا سکریپټ دی، که ایچ ټي ایم ایل سی ایس ایس دی، که هر یو لینګویج دی دا زموږ سره صحیح ده، زموږ سره کلیکشن اف ورډز دي. صحیح ده، د ورډز یو کلیکشن یي، دا کوم کلیکشن کې پرې کلیکشن زموږ سره صحیح ورډز دي، سیمبلز دي، نمبرز دي اینډ څه کوډز دي. صحیح ده، کم لینګویج هم چې موږ لیکو نو دا موږ چې کوم لیکل کوو دا زموږ سره یا نمبرز دي یا سیمبلز دي یا زموږ سره څه کوډز دي یا څه سیمبلز دي. صحیح ده، بیسیکلی پروګرامینګ لینګویج زموږ سره د ورډز، د نمبرز اینډ د کوډز یو کلیکشن دی. صحیح ده، کوم چې دیټ آر یوز ټو رایټ ا پروګرام اور سافټویر، چې کوم چې بیا موږ لیکو او په هغې په تور باندې موږ پروګرام یا سافټویر جوړو. په پریویس کلاس کې مې ډېر زیات په ډیټیل سره ډسکس کړی، خو لږ ورته بیا پښتو ژبه کې غوږ کېدی. ګوره پروګرامینګ لینګویج که هغه هر لینګویج دی، دا لینګویج صحیح ده زموږ سره په دې کې دا مشتمل وي. صحیح ده، په دې کې زموږ سره دننه صحیح څه سیمبلز یو ځای شوي، نمبرز دي، ورډز دي، څه کوډز دي. صحیح ده، دا هر سره یو ځای شوي یو لینګویج جوړ کړی. دغه کوډز بیا چې کوم کوډینګ موږ کوو، هم دغه سیمبلز، هم دغه لیټرز، هم دغه نمبرز موږ څه کوو، دغه الفابیټس موږ یوز کوو او د هغې په ترو باندې موږ یو پروګرام یا یو سافټویر جوړو. اوکې شوه، اوس ګوره پروګرامینګ لینګویجز زموږ سره بیسیکلی 2 ټایپس. صحیح ده، تاسو ته دلته ما لیکلي ټایپس اف پروګرامینګ لینګویج زموږ سره 2 ټایپس دي. اوس ګوره تاسو ته دا ولې وایم، دا ډېر زیات امیزینګ او ډېر زیات چې کوم دی یو داسې پوینټس دا ستاسو خامخا کلیر کول پکار دي. پروګرامینګ سی پلس پلس شروع کول مخکې دا چې ستاسو کلیر وي نو تاسو ته به ډېره زیات اساني په یو لینګویج لرن کولو کې. لکه اوس که ډایرکټ لاړ شم او تاسو ډایرکټ پروګرامینګ او دا که نه پلانه نو هغه تاسو به بور کوي او تاسو هغه انډرسټینډینګ نه شئ کولی. په هغه طریقه سره په کومه طریقه چې اوس تاسو هغه بیخي د بیسک نه هغه بنیادونه په کوم طریقه زه جوړوم، په هغه طریقه سره بیا ستاسو هغه ذهن سازي نه کېده. صحیح ده، نو ګوره اول تاسو دا په ځان پوهه کوئ چې زموږ سره لینګویج پروګرامینګ لینګویج لکه مطلب 2 ټایپس دي. نو څه ټایپس دي؟ ګوره د پروګرامینګ لینګویج زموږ سره 2 ټایپس دي. صحیح ده، یو ته موږ وایو لو لیول لینګویج، بل ته موږ وایو های لیول لینګویج. ښه باچا، نو دا پکې لا څه قیصه شو چې لو لیول لینګویج او های لیول لینګویج. نو دا ډېر زیات اسان کنسپټ دی. ګوره لو لیول لینګویج کمپیوټر ته دا ټول هر څه کار کوي، که دا موبایل دی، که دا لیپټاپ دی، که ستا هر څه داسې ډیجیټل دي که نه، نو ګوره دا په دې قصو نه پوهېږي، دا صرف په 0 1 پام پوهېږي. 0 1
دا لپټاپ دا صرف په دوه کیسو پوهېږي، په 0 او په 1 باندې، په 0 په 1. 0 مطلب یو شیز اپ او 1 مطلب یو شیز آن. 1 مطلب یو شیز یا پاس کول یا 0 مطلب نه پاس کول. صحیح ده. دا زموږ سره صرف د دوه کنسپټ باندې دا چې کوم دی لپټاپ کار کوي په 0 1 باندې. دا موږ وایي باینري نمبر. صحیح ده. باینري نمبرز مطلب 2 نمبرز 0 او 1. کمپیوټر چې دا څومره سم کوي، دا څومره پروګرام کوي، تاسو ویډیو ښایي، دا هر څه چې کوم دی دا چې څومره سب فنکشن د کمپیوټر کې دا صرف په دې 2 انچو باندې کار کوي، په 0 او په 1 باندې. صحیح ده. ښه اوس د سینې چې مطلب چې په 0 1 د هر څه بیا 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 دا څه کوډ. صحیح ده. نو په دې په 0 خو صرف 0 1 نور ډیجیټ پکې نه. صحیح ده. د دې کمبینیشن دا ته موږ باینري نمبر. د کمپیوټر چې څومره کار کوي دا په 0 1 پام باندې کوي. صحیح ده. نو اوس ګوره کته وی چې زره سی پلس پلس پروګرام لیکم او ما ته خبره وکړه چې موږ به څه کوم کې سیمبلز نمبرز لیټرز الفابېټس. صحیح ده. ورډز دا په دې پترو ولکه دا موږ په دې شي پام کې موږ سکو هغه پروګرامینګ کو. یارته اوس چې دا په دې کو نو کمپیوټر په 0 1 پام پويږي. نو موږ دلته چې کوم دی کمپیوټر باندې کله پروګرامینګ کو چې یار موږ ته 2 انسیلیټ سپوز جمع کا کنه 2 جمع 2 جمع کا از ایکوال ټو موږ 4 راکا. دا 2 جمع 2 موږ کوم دا باینري را نه غي 2 په باینري کې نشته. کمپیوټر سره په 0 1 پام پويږي. یا ته موږ وایو چې یاره بل داسې پروګرام په موږ رن کو نو خو چې کوم دی 0 1 پام نشو. نو ګوره دغه خبر لا زره اعظم دا ټول د کلاس نه نظم په دغه خبري باندې دی. صحیح ده. ګوره low level language باندې اول ځان پوهه ک low level language څه ته وایي. ګوره those computer languages which are near to the computer language and from the human language هغه د کمپیوټر زبان. صحیح ده. دوز کمپیوټر لینګویج هغه کمپیوټر زبان کې سی پلس پلس ده که پایتون نه که پی ایچ پی ده او که جاوا اسکرپټ ده او که جاوا ده which are near to the computer کم چې کمپیوټر ته نږدې and far from the human language او د human language نه لري. مطلب څه شو؟ مطلب دا شو بچیا ګوره داسې لینګویج. صحیح ده. لو لیول لینګویج داسې لینګویج چې هغه کمپیوټر په پوهیږي near to the computer کمپیوټر چې بالکل دا خو زما لینګویج دی خو پار فرام د هیومن یا لکه سړی داسې شو دې په نو پوه نه شوم دا څه ګډې وډې دي هغې به ګټې دي که نه. نو لو لیول لینګویج هغې لینګویج ته چې هغه کمپیوټر وایي چې دا خو زما خپله ژبه ده. لکه موږ چې وایو لکه پښتو خو زما مورنۍ ژبه ده که نه. همداسې کمپیوټر وایي هلکه دا لو لیول لینګویج خو زما ژبه ده. صحیح ده. نو لو لیول لینګویج کم لینګویج کم چې ما تاسو ته ویل چې کمپیوټر په 0 1 پام پوهېږي نو 0 1 پام د چې کوم د خپل لینګویج شو. صحیح ده. کمپیوټر لینګویج شو چې هغه ډایرکټ په هغې پوهېږي چې خو دلته پې مسله ده چې یاره اوس مطلب ته کمپیوټر ته وایي چې یاره څه کار هم کوي ته کلیک هم حالې که نه د دې کلیک په شا باندې 0 1 پام کې کوډینګ وي. نو یار ته چې اوس د یو کلیک دپاره 0 1 1 0 1 0 داسې د خپل پراپر کوډ لیکي نو ته به خو لیونی شې بیا به کاڼي په جب کې ګرځې څوک به پې ولې یا به نه ولې هغه د خپل کار دی که نه. نو بچی د لوی شه دغه 0 1 پام خو غیسه بیا ډېره ګرانه شوه کمپیوټر دیوال او ځان یې کور ته ویسه. خو نه لو لیول لینګویج او بیا موږ راځو های لیول لینګویج ته. نو تاسو پرې هر څه پوه کوم خو لو لیول لینګویج زموږ سره سیمپل هغه لینګویج کمپیوټر هغه لینګویج چې هغه کمپیوټر پې پوهېږي او انسان پې نه پوهېږي نیر ټو د کمپیوټر خو پار فرام د هیومن. اوس راځو بل ته ټایپس اف لو لیول لینګویج. تاسو لو لیول لینګویج وپېژاندو خو دې اوس قسمونه زموږ سره 2 قسمونه دي. ګوره یو زموږ سره مشین لینګویج دی بل زموږ سره اسمبلي لینګویج دی. اوس داسې قصه ده. نو ګوره مشین لیول لینګویج اول درته دا دغه کوم چې تاسو پوه شئ. صحیح ریډینګ ا ټایپ اف مشین لینګویج دا مشین سوري دا دغه ا ټایپ اف لو لیول لینګویج. صحیح ده. ا ټایپ اف لو لیول لینګویج د لو لیول لینګویج یو ټایپ ان وچ انسټرکشنز ار ریټن ان باینري په کوم کې چې انسټرکشن موږ لیکو په باینري فارم کې. صحیح ده. باینري فارم کې ګوره ا ټایپ اف لو لیول لینګویج. صحیح ده. دا چې ا ټایپ د لو لیول مشین لینګویج زموږ سره د لو لیول ټایپ یو قسم دی. صحیح ده. لو لیول لینګویج. صحیح ده. لو لیول لینګویج زموږ سره یو ټایپ دی په کوم کې چې موږ انسټرکشن لیکو په 0 1 پام کې. نو 0 1 پام خو الریډي د کمپیوټر خپل چې کوم دی لینګویج دی. نو مشین لینګویج د کمپیوټر خپل لینګویج دی. مشین لینګویج زموږ هغه لینګویج چې هغه کمپیوټر ته نږدې او لري د هیومن نه. صحیح ده. نو 0 1 پام باینري پام چې کوم دی که نه کم پام چې زموږ سره کمپیوټر پوهېږي په کم لینګویج باندې په کم پام کې 0 1 پام کې کم باینري پام کې هغه زموږ سره مشین لینګویج. مشین لینګویج چې ته لیکې نو ته په 0 1 پام کې لیکې کم چې لیکل پاسبل نه دي. صحیح ده. ښه اسکارډ مشین لینګویج دغه ته مشین لینګویج هغه په کوډینګ چې هغه موږ په 0 1 پام کې لیکو کوم انسټرکشن موږ کمپیوټر ته په 0 1 پام کې ورکوو دغې ته وایي باینري پام او یا ورته باینري پام کې موږ لیکو دغه ته مشین لینګویج وایي. اټ از اونلی لینګویج دیټ از ډایرکټلی انډرسټوډ بای د کمپیوټر. پوه شوې. دا یو اونلی داسې لینګویج چې دا ډایرکټلی کمپیوټر په دې پوهېږي.
اوکې ډایرکټ وایره که راځه بس وشو ښه. اوس ماشین لینګویج از السو نون از فرست جنریشن لینګویج او د ماشین لینګویج ته موږ فرست جنریشن لینګویج هم وایو. اوس به ته وایې چې یاره ځه موږ خو دا کمپیوټر چې هر څه لیکو ته خو چې کمپیوټر په 01 پام پوهېږو موږ خو 01 پام کې دا هر څه نه لیکو. نو ګوره دې لپاره په شا باندې کمپایلر انټرپریټر یا اسمبلر دا درې ټایپس وروسته موږ وایو چې دا هر څه ختم کړو بیا ته ډایرکټ هغه وایم چې ټرانسلیټر دا هر څه بیا موږ ټرانسلیټ کوو. ګوره دا هر څه زه لیکم دا اوس که دا مطلب تاسو دا کوم ویډیو چې ګورئ دې په شا باندې 01 پام کوډینګ شوی خدای بله غټ انچي ډېر شی 0111000011 بله کوم انچي پرتې شي دا کوډینګ شوی. لکه دا اوس ګوره ټایپس اف لو لیول لینګویج که نه ګوره دا ما تاسو ته په پاور پوینټ هم دا کوم سلایډ تیار کړی کوم ورډ زه لیکم د دې ورډ په شا باندې 01 پام کې کوډینګ پروت دی صحیح ده. نو دلته ګوره زه دا کوم خو هلته کمپیوټر دا نه پته نه لګي هغه هلته 01 پام ته وړي ولې چې هغې په شا باندې ټرانسلیټر چې کوم دی هغه کمپایل چې موږ کوم څه لیکو هغه کمپایل کوي 01 پام ته صحیح ده. خو په کمپایلر باندې وروسته خبره کوو. په ماشین لینګویج پوه شوې چې ماشین لینګویج زموږ سره د لو لیول لینګویج یو ټایپ دی هغه ټایپ د کوم چې زموږ سره په 01 پام کې موږ کمپیوټر کوم هدایت ورکوو صحیح ده. اوس اسمبلی لینګویج څه شی دی؟ نو اسمبلی لینګویج از آلسو ا ټایپ اف لو لیول لینګویج ا ټایپ اف صحیح ده لو لیول لینګویج. اسمبلی لینګویج زموږ سره هم د لو لیول لینګویج یو ټایپ دی. اسمبلی لینګویج زموږ سره شی دی ګوره ماشین لیول مونږ ویل چې لو لیول لینګویج زموږ سره ټو ټایپس دي یو ماشین لینګویج دی بل اسمبلی لینګویج دی. خو د اسمبلی لینګویج زموږ سره بیا لکه مطلب داسې به زه وایم چې یو دا لاس دی یو دا لاس دی صحیح ده. ګوره دا لاس چې کوم دی دا ماته زیات نږدې دی په نسبت د دې. ګوره دا زموږ سره ماشین لینګویج دی دا زموږ سره اسمبلی لینګویج دی. دا یو سټیپ لږ لري د کمپیوټر نه خو بیا هم کمپیوټر ته نږدې صحیح ده. لکه مطلب د اسمبلی لینګویج نه یو سټیپ د کمپیوټر نه دا لږ لري مطلب په دې سنس کې زه کوم چې یاره کوم انډرسټینډینګ دی د کمپیوټر صحیح ده. کمپیوټر خپل چې کوم لینګویج دی هغه ماشین لینګویج دی. نو اسمبلی لینګویج چې کوم دی زموږ سره د لو لیول لینګویج یو ټایپ دی. اوس اسمبلی لینګویج زموږ سره شی it is one step higher than machine language دا مې ورته ویل چې دا ماشین لینګویج نه یو سټیپ هاي دی صحیح ده. In assembly language symbols are used instead of binary code. This is the basic difference between machine language and assembly language. په assembly language کې زموږ سره صحیح سیمبلز یوز کیږي د 01 پام ګوره ماشین لینګویج زموږ 01 پام یوز کېدو کوم چې کمپیوټر خپل لینګویج خو دلته قصه الټه دلته په ماشین په اسمبلی لینګویج کې زموږ سره د 01 پام په ځای باندې سیمبل یوز کیږي صحیح ده. کوم په تر چې بیا موږ کوډینګ کوو په سیمبلز کې that symbols is known as mnemonics صحیح ده. sorry like صحیح پروناونس کوم mnemonics صحیح ده. mnemonics دا کوم سیمبلز چې موږ کوډینګ کوو ته موږ نیمونیکس وایو. لکه مطلب سب موږ لیکو نه اس یو بي سب د سره سبټریکشن لپاره نو سب پاره سبټریکشن لکه دا سب موږ یو سیمبل ولیکو صحیح ده. د زموږ سره سره د زموږ سره سبټریکشن لپاره موږ یوز کوو. نو ګور دا زموږ سره د اسمبلی لینګویج یو ټایپ دی. this language is also known by this language is also known as صحیح ده symbolic language or secondary language. ګوره ماشین اسمبلی لینګویج ته موږ بل څه نوم ویلی شو دې ته موږ سیمبالیک لینګویج ویلی شو ځکه چې په دې کې موږ سیمبل یوز کوو د سیمبلز په تور باندې کوډینګ کوو یا ورته موږ چې کوم سیکنډري لینګویج ویلی شو. سیکنډري ګوره پرایمري لینګویج زموږ سره ماشین لینګویج راغی سیکنډري زموږ سره اسمبلی لینګویج راغی. امید لرم چې په دې خو به تاسو پوه شوي ګوره بیا ورته ښه اخر کې ورته سمري بیا ووایم په پښتو کې. خو اوس لو لیول لینګویج قصه ختمه شوه دوه ټایپس ماشین او اسمبلی لینګویج دا موږ وایو. اوس راځو های لیول لینګویج ته. ګوره های لیول لینګویج زموږ سره صحیح دا زمونږ چې کوم سی پلس پلس دی هغه هم په های لیول لینګویج دی. پی ایچ پی دا پایتان دی جاوا را جاوا سکرپټ دی هر څومره لینګویج چې دي کنه زیات دا ټول سری دا زموږ سره های لیول لینګویج دی. اوس های لیول لینګویج څه ته دوز لینګویج which are near to the human language and far from the computer language is called HLL high level language. هغه لینګویج چې هغه near to the human and far from the computer مطلب لکه human لکه اوس ځکه ملکه سی اوټ مطلب ماته آوټپوټ په سی پلس پلس کې ماته آوټپوټ راکړه سی نه لکه دا دغه درواله صحیح ده ویریبل دی سره د ویلیو درواله صحیح ده سی اوټ ماته راکړه یا چې کوم دی نور داسې مونږ لیکو لایبرریان یې اډ کوو یا داسې څومره کوډینګ چې مونږ کوو هغه مونږ یا خو په نمبرز کې لیکو یا پکې مونږ سمپل الفابیټس لیکو صحیح ده یا لیټرز یوز کوو. باندې هر څه باندې هیومن پوهېږي چې در لیټر لیس دین ګریټر دین ایکول پلس ماینس اوکې چې کوم دی ناٹ ایکول اور دا ټول سیمبلز موږ یوز کوو کنه په دې انسان پوهېږي چې دا سیمبل څه کار دی. نو ګور د هیومن سره ریلیټډ شو کنه نږدې شو هیومن پې پوهېږي خو هلته اوس کې سره کمپیوټر نه لري شو چې کمپیوټر پې نه پوهېږي ځکه چې تا دلته څه نور څه ولیکل سیمبل میمبل دې لیکلي هغه وایي چې ځوانه ماته صرف جاهل یم 0 او 1 باندې پوهېږم نور هېڅ هم نه پوهېږم دلته تا شی په دې کې ولیکو نو دې کې سره ته اوس وروسته کوم صحیح ده. نو های لیول لینګویج زموږ سره هغه لینګویج دی چې هغه هیومن پې پوهېږي کمپیوټر پې نه پوهېږي صحیح ده. انډرسټینډینګ د هیومن ته ایزي کمپیوټر ته ایزي نه. اگزامپل زموږ سره دغه شو لاندې مې چېرته لیکل دي
اوکې، اوس تاسو دلته خبره کوو زموږ سره ټرانسلیټر لکه لیکل معنی دي کلی تاسو ته په ساده پښتو کې وایم. ګوره ټرانسلیټر ټرانسلیټر څه ته وایي؟ لیټ سپوز زه تا یو مثال درکړم. ته روان یې چېرته لاړې چېرته په خوب کې که نه په یخه خو یقین نه کوم خو چېرته په خوب کې یو کې ته لاړې یو ایس ته لاړې صحیح ده او باچې دې لوی شو شړه پښتو وایي هلته سړی په پښتو نه پوهېږي هلته خو انګریزان دي نو ته به اوس خپله ژبه هغو ته څنګه وایې؟ هغه وایي چې یاره ما ته په انګریزۍ پوهېږم او په پښتو نه پوهېږم ورته وایي چې یاره زه ما له پښتو راځي خو انګریزي نه راځي. نو تاسو دواړه ځان یو ټرانسلیټر وګورئ. ټرانسلیټر څه داسې کس چې هغه هم په اردو هم په پښتو پوهېږي هم په انګلیش پوهېږي چې ستا پښتو خبره هغه ته انګلیش ته ټرانسلیټ کوي دغه انګلیش هغه تا ته بېرته پښتو کې ټرانسلیټ کوي. نو دقه سمپل ټرانسلیټر شو دا کوم کس. خو ټرانسلیټر اوس سیم دقه کنسپټ دی په کمپیوټر لینګویج کې په کمپیوټر په ژبه کې. ټرانسلیټر زموږ سره درې قسمونه فردر. یو زموږ سره کمپایلر بل انټرپریټر او بل زموږ سره اسمبلر. اسمبلر سمپل چې کوم کمپایلر کنه ګور د زموږ د اسمبلی کوم چې موږ سمبلز ولیکل دغه زموږ سره چې کوم دی ماشین لیول لینګویج ته کنورټ کوي. دغه 01 پام تر سمبل چې کوم موږ اسمبلی لینګویج وایو کنه دغه اسمبلی لینګویج زموږ سره چې کوم ټرانسلیټر چې کوم ته اسمبلر وایو هغه اسمبلی لینګویج را لېوغه دغه 01 پام ته چینج کوي. خبره ټول د 01 پام د کمپیوټر ماته په دې 01 پام کې سم وایي کوم. بل زموږ سره راځي کمپایلر. کمپایلر ستا چې څومره زموږ سی پلس پلس کمپایلر بیس دی صحیح ده زیات دا ټول سافټویر زیات کمپایلر بیس دی. کمپایلر بیس څه کوي ستا ټول کوډ راوالي په دا وګوري چې لکه د سړی سویل غواړي په خپله ژبه کې او بیا دغه ټول کوډ راوالي او هغه 01 پام ته کنورټ کړي. دا کار زموږ سره د کمپایلر شو. انټرپریټر څه کوي 1 بای 1 لاین بای لاین چې ته څومره کوډینګ ولیکې اوله شاکه لاین نمبر 1 په دې پوه شوم دا 01 پام ته کنورټ کړو 2 نمبر دا یې کنورټ کړو 3 نمبر 1 بای 1 ستغه لاینینګ او پروګرامینګ هغه څه کې هغه ماشین لیول لینګویج ته کنورټ کړي دغه زموږ سره شو دا زموږ سره شو انټرپریټر. د سمری اف د لیسن از دیټ چې مونږ نن وایو پروګرامینګ لینګویج کې زموږ سره 2 ټایپس یو زموږ سره لو لیول لینګویج او بل زموږ سره های لیول لینګویج. په لو لیول لینګویج کې بیا مونږ فردر 2 ټایپس ویل زموږ سره یو ماشین لیول لینګویج بل زموږ سره اسمبلی لینګویج. ماشین لیول لینګویج هغه لینګویج ته چې هغه زموږ سره کمپیوټر ته هدایت مونږ په 01 پام کې ورکوو چې کمپیوټر صرف په 01 پام کې پوهیږي. اسمبلی لینګویج زموږ سره هغه لینګویج چې هغه مونږ په سمبلز په تر باندې کوډینګ کوو او هغه یو سټیپ چې کوم دی اپ د ماشین لینګویج نه دی صحیح ده. بیا مونږ ویل های لیول لینګویج هغه لینګویج زموږ سره چې هغه نیر ټو د هیومن امپاور فرام د کمپیوټر صحیح ده. بیا مونږ ویلو چې زموږ سره ټرانسلیټر یوز کیږي د های لیول لینګویج ماشین لیول لینګویج کنورټ کول لپاره هغه یا لو لیول لینګویج ته کنورټ کول لپاره نو هغه چې کوم ټرانسلیټر زموږ سره یوز کیږي هغه 3 ټایپس دي. یو زموږ سره چې کوم د اسمبلر دی بل زموږ سره کمپایلر دی بل زموږ سره انټرپریټر دی. اسمبلر څه کار کوي د اسمبلی لینګویج ماشین لینګویج ته کنورټ کوي. کمپایلر څه کار کوي ستغه ټول کوډ را لې هغه ماشین لینګویج ته کنورټ کوي او انټرپریټر 1 بای 1 لاین بای لاین ستاره کوډ را لې هغه ماشین لینګویج ته 01 پام ته کنورټ کوي. امید لرم چې نن وی لیکچر تاسو ډیر زیات خوښ شو یار په پښتو ژبه کې غوډمره ایزي کزه چرته چا په کله وکنه نو احسان به را باندې کله ډیر غټ ځکه چې دې قصونه موږ خبرداري کړه د پروګرام نن کړو ول دا پروګرام د پونګل چې تاسو لیونی شو خو نه اثر څه غړي وړي وای کنه دا څه قصې کوي چې ټول جمع الکه ویریبل والا بس ویریبل ته ویډیو اساین کو راځبل ویریبل دا جمع کو دا واغه کو سی اوټ کو سی ان کو پلان او ډینګ د لایبرری کو د ډایرکټ باس شروع شو ورسوخ تاسو ته داسې یو زبردست کنسپټ باندې کلاس سلام کنه چې تاسو عمر بر یا به مرګ ځونی پته نه لګي کنه چې کله به تاسو د کلاس کورې زو جون دی مر به موټه ور کنه دا پروتي پدې او دا به تاسو ته پته ولګي چې باچا څنګه راته خول ده. نو ډېره غټه اپورچونټي مې راوړل د پښتنو ستاسو لپاره. موږ ته پته زمونږ پښتانه ټول تباه یو زمونږ هیروګان څوک دي خبرې ګوډاګي بخت رحمان او علي شامور او پلان او ډینګ او کنه دا زمونږ هیروګان دي دا زمونږ هیروز دي کنه لکه مونږ ول دغه مونږ پالو کو دغه مونږ لایک ورکو ټایم ورته پراته یو ته چله کنن چا یو بل ته کنزل وکړل نن چا په دې ویډیو لیک نن څه چلو شنه پلان ډینګ زموږ دغه پرایورټي ده صحیح ده. نو چې کله ستاسو پرایورټي ایجوکیشن او بیا په داسې ویډیوز ګوري بیا به لایک کړئ بیا به کمنټس هم کوي بیا به خپل ملګرو ته هم شیر کړئ او بیا به چینل هم سبسکرایب کړئ. الله حافظ.